أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. زمن درس د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر د سوره بقره په 19 او شلم نمبر آیات کې جریان لري. د تیر په سیر باندې الله رب العزت د انسانانو د فهم د پاره ترسو دوی په آخرت کې انکار نشي کړي مختلف دلائل په مختلفو الفاظ سره بیانول. په تیرو درسونو کې الله رب العزت د قرآن کریم چې کوم آیاتونه تیر شو موږ دا خبر وکړه چې الله د انسانانو چې کوم درې قسمه د افکار او د عقیدې په بیان په بنا باندې ژوند کوي، خالص مؤمنان، خالص کافران او منافقین. هر یو ته داغوی خوینه او خودل داغوی صفات او خودل نیکی او کبدی د لپاره چې آخرت کې انکار ونشي کړي نو د مثالونو د بیانولو په بنا باندې دوی ته فهم ورچولو. پرونم دوی ته یو مثال بیان شي او چې د ساسو کار د ساسو ناکاره اعمال دا نتیجه نه ورکي په ټولنه کې او د ساسو تجارت چې د بے فایده دي. په دینننی آیاتونو کې الله همدغه مسله بیانوي. او کصیب دا او عطف دی په مخ کې باندې او کصیب او مثال د منافقینو همدارنګه چې پرون بیان شو مثال د دوی پشان د هغه باران دی صیب هغه تیز باران ته ویل کیږي. مثال د دوی پشان د هغه تیز باران دی من السماء چې را نازلیږي راوریږي د بارانام داسې باران فيه ظلمات چې وی په دې باران کې ظلمات ډېری تیاری ورعد او ګړز ګړوزي اوازونه وبرق او برېښناوي یجعلون ګرځوي دغه منافقین اصابعهم خپل ګوتې فی آذانهم په خپل غوږونو کې من الصواعق د وجې دغه سخت اوازونو د تندر نه حذر الموت د وجې ډېرې د مرګ نه چې مرګ په موږ رانشي. والله الله چې دی محیط بالکافرین ګیره اچونکی دی په کافرانو باندې. یکاد البرق یکاد قریبه ده البرق برېښنا لرام یخطف ابصارهم چې ویسي نظرونه د دوی کلما هر کله اضاء لهم چرانا کی دغا
برېښنا لهم دوی لرام مشو فيه مشو تک شروع کی منافق سړی فيه پدې کې واذا هر کله اظلم عليهم اظلم چې کله تیار کی عليهم په دوی باندې قامو د حق په کدريږي تګ نشي کولی ولو شاء الله کچیته اراده کړی وي الله لذهب بسمعهم خامخاب بوتل کړی و الله بسمعهم په کوئی سامعات دوی اندوی بچي شویو کان شویو وابصارهم کله الله چې ته اراده کړی و د دوی هغه قوی باسره به بولی و دوی بړاند شویو ولی ان الله بشک الله چې دی على كل شيء قدير په هر یو شی باندې شی قدیر دی زورور دی او قدرت لري په دې آیاتونو کې الله نتیجه د اعمال د منافقینو ذکر کوي زمونږ په دې درس کې مهم جزئیات دغه دي په دې آیات کې دویم مثال الله بیانوي لپاره د نتیجه د اعمال د منافقینو په مقابله د قران کریم او مؤمنانو کې چې دای د قران کریم او د مؤمنانو مقابله نشي کولی په دې خپل ناکارو اعمال باندې پس نتیجه به دا شي چې د دې تجارت بچیو شي دغه به فایده ونه لري دوی لپاره کوم چې دوی په خپل باندې ایمان اظهار کوي او انسانانو ته دوکي ورکوي فریبکاری کوي او دوی فساد خورول غواړي مسلمانانو او د مسلمانانو افکار او اساسات ته د بی عقلوتوب نسبت کوي دا کارونه دوی لپاره فایده نه لري په دې درس کې یو لفظ د چی راغی د صیب راغی صیب مخکې د چې تراشو اول باندې تشبیه بیان کو چې دا تطبیق د مثال د ممثل سره الله دلته ویل د منافق مثال د قران کریم په مقابل کې څه لګا د تیز باران قران کریم دلته مشابه کړي د قران د باران مشابه کړي د قران کریم د نزول سره ځکه اسمان هم د باران دی او نزول د قران کریم هم د باران دی دارنګه په باران کې چې دی رعد غلز غلوزي اوازونه او برېښناګانی قران کریم کې زواجر دي چې دام په سړی باندې سخت تمامېږي او تخویف لپاره د مئیرم ورکول لپاره د منکرینو کله چې قران کریم بیانېږي او یا د قران کریم احکام بیانېږي منکر سړی د قران کریم نو منافق سړی د دې د اوریدلو طاقت نه لري بخپل غوګونو کې شي کوي ګوتیږي دي ترڅو د قران کریم دغه مفاهیم باندې ځان پوي نه کی خو الله چې دا د الله سنت دي چې اشاعت د قران کریم د احکام وبکي په ټول خلکو کې او الله د دې اراده فرمایلی و او فرمایلی دا د بخامخه تر قیامت پورې خوري دا تطبیق د مثال د مماثل سره شو زمونږ په دې درس کې یو لفظ صیب راغلی دی صیب په قران کریم کې د بارانونو مختلف اقسام بیان شوي دي صیب هغه باران ته ویل کیږي چې هغه ډیر تیزی او هغه د پسرلی په موسم کې وریږي دا دې ته صیب وایي او دویم چې د غیث دی غیث حق هم قران کریم بیان کړی دی غیث هغه باران ته ویل کیږي چې هغه ورسره د وچکالۍ نه الله نازلوي لکه په حدیث کې د دې ذکر راغلی په دعا کې اللهم اغثنا غیثا مغیثا عاجلا غیر عاجل لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ډیر وچکالي راغلی نو دا دعای غوښتل چې الله په موږ باندې هغه مور باران چې زموږ سیراب کی دا نازل کی دریم قسم باران چې دی چې الله نازله قرآن کریم کې دا غي ذکر کړی دا غو مطر دی دا به عام دی مطر خو اکثره استعمال د مطر چې دی دا لفظ په وخت د عذاب کې د استعمالي کې قرآن کریم دغه دسه قسم بیان د باران چې کړی دا پراتک د عذاب کې خاص کر په بعضی غټو ګناهونو کې لکه فواحش چې قران کریم بیان کړی دی لکه زه دا یو دوه مثالونه بیانوم تاسو ته چې دا لفظ واضح شي الله دسه باران چې نازلې دا د کانو بارانی کله کله دا بعضی ګناهونو په وجه باندې نازلې لکه فواحش چې سره بدکاری تراتګو کی لکه قران کریم دا مسله بیان کړی دا فاطمه سپاره سوره اعراف کی ولوطا اذ قال لقومه واذكر لوطا یاد کا اے محمد صلی الله علیه وسلم
حالات او واقعه د لوط علیه السلام څنګه اذ قال لقومه اتهم نمبر آیات د کوسو کی راړی سوره اعراف کی اذ قال کله چې ویلی لوط علیه السلام لقومه خپل قوم ته نه مسبره شروع کیږي غیز کی ده اتاتون الفاحشه آیات سورات کوي بحایتا دس بحایتا ما سبقكم بها من احد من العالمين چې پاغي باندې سبقت او مخکواله نه دکړي من احد من العالمين هیڅ شاد انسانانو ده انکم بشکتا سچاستی لا تاتون الفاحشه خامختا لا تاتون الرجال خامختا سوراتک کوي نارینو ته شهوتا د پوره کولو د شهوت د خواهشات نفسانی من دون النساء ما سوا د زنانونه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو سره یو قوم اسراف کون کی حد نه تیریدون کی د الله د پولونه دا نوح علیه السلام د لوط علیه السلام خپل قوم ته چې دا کار مکوي د قوم جواب او سر عمل د دې په باره کې سو وما كان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام په مقابله د وینا د لوط علیه السلام کې الا ان قالوا مگر دا چې ویل دوی خپل منځونو کې کله چې وته خبر ورسو دي بدکارو خلکو ته ویلي اخرجوهم اباسید لرا من قريتكم د خپل کلینا انهم بشک دوی چې د سره وډاله وا او ناسم دوی د خلق دي تطهرون چې ځان په زور پاک پاک غني دا خبره چې وک الله خدا ټول شي نه اوریدل نو بس الله د عذاب فیصله وکړه فانجیناه الله وي موږ نجات ورکو هو لوط علیه السلام ته واهله او د اهل ته اهل نه دوړه مراد کوم چې د خپل کورنۍ و او یا هغه څوک چې د اتباع کړي په دین کې الا امراته مگر زنانه خزه دي ته ورنکړه كانت ودا من الغابرين د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې نو الله څنګه عذاب راولې ګلو وامطرنا عليهم مطرا الله وي موږ راولې ګلو باران په دوی باندې مطرن په باران نازلول سره در کانو بارانو فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وګورته اي مخاطب د قران کریمه چې اخري انجام د مجرم خلکو څنګه دي دغه باران قران کریم چې د کانو باران تن مراد دی په سوره حجر کې الله د دې خپل وضاحت کړی دی چې دا کانو بارانو ده او کوم وخت مو د خودلې دي سوره حجر 13 سپاره په 3 نمبر آیات کې فاخذتهم صيحه مشرقين ونی ول دوی لرا الصيحه هغه سخت چغې د جبرائیل السلام الله پر راولې ګلو مشرقين په داسې وخت کې چې المر راختلو په وجه دغه بدکارۍ چې نارینه ته راته کول لواته دي کولو قران کریم فجعلنا عاليها فجعلنا وګرځول منګه په قوم د لوط علیه السلام باندې عاليها بر طرفي سافله حقته یعنی چپم کړ په دا نظام وامطرنا عليهم او نازل کومه عليهم په دې باندې حجارتن کانی من سجیل چاغه پاخشوی پور د جهنم باندې او د مفسرین وای چې د هر یو بدکار نوم په لیکل شوی چې دا پم دې باندې ولګي نو قران کریم دغه مسله خپل بیان کړی دا چې دینه مراد هغه باران چې مطر نوم دی هغه په عام طور سره اکثر قران کریم چې استعمالي دا د عذاب بارانی یقینا الله په دې عمل باندې ډیر خفه کیږي دا هر څوک چې په دې امت کې بدکاری کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فواحش د سکراتک کوي خصوصا نارینه ته نه لواتت کوي الله په دې باندې ډیر خفه کیږي امام ذهبی رحمت الله علیه په الکبائر کې د دې یو کتاب دی کتاب الکبائر للذهبی هغه کې یو حدیث باندې باب کې راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ركبوا الذكر کله چې یو نارینه په بل نارینه باندې سوش یعنی لیواتت شروع کی اهتز عرش الرحمن خوفا د رحمان ذات د عرش دې سره چې کیږي د خوځيږي دسی خوفا من غضب الله د یری د الله د غضب نشه الله په دې سخت غوسه کیږي دا په ظلم باندې الله سخت غوسه کیږي چې انسان کوي او په دې کار باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا کار شروع شي د رحمان ذات عرش دې سره د خوځیدل شروع کی کچې ته
د دې عرش او د دې ټولو شیانو د ختمېدو لپاره الله د دې شمسي نظام د ختمېدو لپاره د ځمکې اسمان د ختمېدو لپاره الله مقرره نیټه نه و مقرره کړې دا به راپرېوتی و تکاد السماوات حدیث کې راځي قریب و چې دغه اسمانونه راولیږي ان تقع علی الارض چې په ځمکه باندې راولیږي رسول الله فرمایي چې ملائکه چې کوم په عرش باندې مقرر دي 19 دغه ملائکه دغه اطراف راټینګ کې د عرش او قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا وای تر دې چې د رحمان ذات غوسه سره شي یا دغه عملیه انسانان پریدي نو دا زموږ استاد په دین کې د دې مذمت او بدی بیان شوی دا او د دې جزام بیان شوی دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا خود انسانانو د غضب د نظام خبره شو هغه څوک چې دا عملیه اجرا کی یعنی لیواتت تراتګو کی او د اسلامی حکومت محکمې ته حاضر شي علماء د دې باره کې دا ویلي چې دی باندې به دیوال را غورځيږي دا حدیث په بنا باندې چې علي رضی الله عنه فتوا دار په خپل خلافت کې دا کار کړو هغه انسانان چې لیواتت تراتګو کی په دې دیوال لاندې ودرېږي او دیوال به را غورځيږي دویم د حاکم سیاستن کوي چې دې ته ور مواشي تر څو خلدا کارونه کی نو بهر حال موږ د دې لغت معنا کوله چې قران کریم کې د درې قسمه بارانونو بیان شوی دی یو صیب دی صیب د پسرلی باران ته ویل کیږي او غیث چې ورسته د وشکالای نه او مطر عام طور سره د عذاب په باران باندې اطلاق کیږي نو کوشش کول په کارداري چې موږ تاسو دغه مسله نور ته مرسو او د قران کریم په مفاهیم باندې ځان پوي دعا وکي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله موږ په قران کریم باندې پوي کی موږ ته په عمل لاکي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حل کړي موږ باندې رحم وکړي موږ دین کار واخلي لاکي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر يلا ترحمك صلي